ستړي مشئ هایلایټ ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. ملګري ملتونه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي دغه سازمان د مخدره موادو ننګونو سره د مقابلې لپاره د افغانستان د ولس ترڅنګ ولاړ دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر UNOCD ټینګار کوي چې فعالیتونه یې په وقایي علاج او پرغونه متمرکز دي. دغه اداره زیاتوي چې د هغو ټولنو ملاتړ هم کوي چې د کوکنارو د کښت څخه د اوښتو له تګلارې زیانمن شوي دي. د افغانستان د شیعه علماو شورا د محرم میاشتې مراسمو کې د ځینو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه شورا وایي چې په وروستیو ورځو کې د ازادارۍ د نښانونو د پورته کولو له امله د ځینو جوماتونو او تکیخانو مسؤلین نیول شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو کلونو کې ویلي وو چې د عاشورا په ورځو کې لګول شوي محدودیتونه د مذهبي مراسمو د مخنیوي لپاره نه بلکې د امنیت د ټینګښت او د عامه نظم د ساتلو لپاره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنګټن له تهران سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره د نرمښت یو حد او حدود لري. مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ بحرین کې وویل چې امریکا به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې د هرمز تنګي له لارې د بیړیو د تګ راتګ په بدل کې مالیه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې عمان ته نږدې په یو باروړونکې بیړۍ برید شوی او یو څه زیان وروختی دی. تر اوسه هیچا د برید مسؤلیت منلی نه دی. او د وینزویلا چارواکي وایي د چهارشنبې د ورځې پیاوړو زلزلو کې د مړ شوو کسانو شمېر 215 تنو ته ورسید. د ژغورنې عملیاتو د جمعې په ورځ هم دوام وکړ. زرګونه کسان لا نادرکه دي. د ریختر په کچه 7.2 او 7.5 درجې دغو دوو زلزلو د چهارشنبې په ماښام د پلازمینې کاراکاس لویدیځ سیمې ولړزولې. کارپوهان وایي د په تېره یوه پیړۍ کې په وینزویلا کې تر ټولو پیاوړې زلزلې وي. د کاراکاس هوایي ډګر له کاره لوېدلی او لسګونه ودانۍ او یو شمېر روغتونونو ته زیان اوښتی دی.